په خوب کې د چاقو د لیدلو څه تعبیر دی؟ امام ابن سیرین رحمه الله فرمایلی دي چې په خوب کې چاقو لیدل دا بهادر او زړور سړی دی، او که څوک په خوب کې وویني چې د هغه سره چاقو ده، نو دی تعبیر دی چې د داسې سړي سره بې دوستي وشي چې د هغه سړي څخه به دا خیر او فایده حاصله کړي. او که څوک په خوب کې وویني چې چاقو ماته شوې ده یا ورکه شوې ده، نو دی تعبیر دی چې د هغه به د داسې کس څخه جدایي وشي چې د هغه کس څخه دې خیر او فایده حاصلوله. چاقو په خوب کې د زوی طرف ته هم اشاره کوي، او د چاقو په خوب کې لیدل دا ښځې طرف ته هم اشاره کوي. او که څوک په خوب کې وویني چې د هغه لاس کې چاقو ده او پوهیږي چې د هغې ملکیت دی، نو دی تعبیر دی چې د هغه به زوی پیدا شي. او که څوک خوب وویني چې هغه سره چاقو ده او بله وسله ورسره هم شته، نو دا بیا په بزرګي باندې دلیل